السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول افغانانو ته احترامات. یو سور سلام د خوست غیرتي ولس ته. تاسو یو جهاد افضل نه نکو، تاسو یو مثال قایم کړئ په افغانستان کې، ځکه چې یو ظالم یو وحشیانو زمونږ او ستاسې په خوست کې د یو فامیل 7 کسان شهیدان کړي، خو د خوست غیرتي ولس راپاڅېدو او د هغه ظالمانو کورونو ته اور واچول او هغه یې وروره وشړل. ډېر زبردست کار هم وکړو. یم داسې کارونه که موږ تاسې په نور ولایتونو کې وکړو، یقین وکړه زموږ ستاسې په افغانستان کې بالکل امن وي. ځکه زموږ ستاسې په حکومت کې بعضې اشخاص حکومت کې شته دي چې هغه دغه شانې کیسونه وشي او ورته لاړ شي، هغې پکې غوا لنګې شي، وروره پیسې پرې وخوري، هغه کیس ختم شي. نو بالکل چې تاسې په موقع باندې مجرم ته سزا ورکړی شي، بیا به آینده کې څوک داسې کار نه کوي. او زه تاسې له یو خبره کوم چې د قرآن د آیات شریف دی، الله تعالی په قرآن کې ویلي دي چې یا خلکو چې تاسې خپل حالت خپله بدل نه کوي، زه ستاسې حالت نشم بدلولی. نو دا تاسې په قرآن باندې عمل وکړو، موږ او تاسې به خپل حالت په خپله بدلو، نو بیا به الله تعالی موږ سره مل وي. ځکه چې په اروپا کې چې دی په اروپا کې دغه کفار ترقیاتي والا قومونه تخیم دی، هر یو ځانه یو وطن پرست جوړ کړي، هر یو ځان یو پولیس جوړ کړي. دلته چې ته وروره په پیټرول سټیشن کې تیل اچې او د پیټرول سټیشن والا دی وګوري چې په دې موټر کې مشکوک کسان دي، د واره پولیس ته ټلیفون کې پولیس را دي. نو که موږ او تاسې هر یو ځان نه دغه شان دي پولیس جوړ کړو او د حکومت سره ملاس یو کړو او موږ او تاسې مهربانه یو شو سره او په 15 ولایتونو کې همداسې شان اقدام وکړو، ته یقین وکړه چې په افغانستان کې به امن او امان وي. ډیر زبردست کار هم کړی، عظیم جهاد هم کړی د خوست پکتیا خلکو، او همدې ته دوام ورکوي چې آینده کې داسې وحشیان، آینده کې داسې ظالمان بیا داسې جرأت ونه کړي چې د یو چا فامیل ټول د میندې ویش او شهیدانې کړي. دا د ځمکې په معمولي لانجواني یا د بل شي په معمولي لانجواني همدغه شانې وحشت زموږ ستاسې په افغانستان کې ډېر وخت نه دی. نو د دې مخنیوي لپاره دا یو ښه لاره تاسې اختیار کړه. او زه تاسو ته دا وایم چې انشاءالله تاسې دوامدار وساتله، انشاءالله تاسې سره به ټول قومونه مدرېږي او بیا به انشاءالله څوک دا جرأت نه کوي. په تاسې باندې موږ فخر کوو، د خوست پکتیا خلکو او د نورو ولسونو ته، نور ولایتونو خلکو ته هم چې دغه شانې واقع کېږي، همدغه شانې عمل ورسره وکړئ څنګه چې د خوست پکتیا خلکو ورسره وکړو. په الله سپارم دا ویډیو مخکې شیر کړئ. موږ د سره ولاړ یو د خوست پکتیا خلکو، په تاسې باندې موږ ویاړ کوو او دغه شانې ظالمانو په مقابله کې راوچتېدل دا جهاد افضل دی. الله یې تاسو ته برکت درکړي. جزاک الله.